د پښتو ژبې مشهور او تکړه سندرغاړی شاهنشاه باچا نن سبا په څه حال کې دی؟ ژوند څنګه تیروي؟ په ژوند کې کومه غټه تبدیلي راغلي او اوس یې ژوند څنګه روان دی؟ که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. پښتون ټایم چینل کې مو په سلامونو هرکلی کوم. شاهنشاه باچا چې د خپل وخت یو خوږ ژبی تکړه او مشهور پښتو سندرغاړی و چې په لر او بر پښتنو کې ډیر زیات مینوال درلودل او همیش به د ده مینوال د ده نوي د سندرو البم ته په تمه و چې کله به راځي او موږ به یورو. خو کله چې الله تعالی په چا باندې یو خاص رحم او خاصه پیرزونه وکړي هغه بیا داسې وي لکه د شاهنشاه باچا غوندي چې انسان د دې دنیا په شوق ذوق او عیاشي کې غرق وي او الله تعالی یکدم راوباسي او په هغه باندې یو خاصه پیرزونه وکړي. همداسې الله جل جلاله په شاهنشاه باچا هم یو خاص رحم او پیرزونه کړې ده. هغه اوس سندرې ویل پرېښي دي، تبلیغ او د دین زده کړو ته یې مخه کړې ده او ورسره نور هم داسې اسلامي کارونه کوي. ملګرو، الله جل جلاله د شاهنشاه باچا له سندرو ویلو او ډمامو څخه زړه داسې تور کړ چې اوس په میاشتو میاشتو په تبلیغ کې وي او دا تبلیغ سره سره یې اوس د سندرو پر ځای نعتونه هم شروع کړي دي. ملګرو، شاهنشاه باچا له سندرو ویلو څخه وروسته دیني زده کړې شروع کړې او اوس یې په یوه انټرویو کې ویلي دي چې ما خپل 2 بچي هم د اسلام د دین د زده کړو لپاره وقف کړي دي او په یوه مدرسه کې سبق وایي چې انشاءالله ډیر ژر به خپل علم مکمل کړي. او زما هم دا یو غټ ارمان و چې له خپلو بچو څخه د دین عالمان جوړ کړم. درنو دوستانو، زموږ د دې ویډیو یوازینی مطلب همدا و چې که الله جل جلاله وغواړي هر چاته ذلت هم ورکولی شي او عزت هم، لکه څنګه چې مشهور سندرغاړي شاهنشاه باچا ته ورکړی. ملګرو، دا وایي یوه لنډه ویډیو چې د محترم شاهنشاه باچا په اړه وه. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.